بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن اووم درس د ورډ پروګرام نو راځو تېره ورځ موږ ورډ پروګرام تقریبا تر ټیبله پر رسولی. راځم ورډ پروګرام راخلاصومه. ورډ پروګرام چې راخلاص وه کوم ټیبل کې کومې طریقې د ټیبل جوړول درته ښودلی وي، مشکل خو نشته کې. اوس راځو بیا ټیبل ته. کله چې ټیبل ته رالو نو اوس ټیبل راخلاصومه. ټیبل به راسو نو له ټیبل سره څو مینوګانې اضافه کېدلی؟ دوه مینوګانې، یو د ټیبل ډیزاین په نام او بل د لی اوټ. تقریبا ټیبل ډیزاین هم تر شیډینګه پورې وویله، نو بر ختم شو تېره ورځ. نو راځو شیډینګ بیا درته کړم. مثال غواړئ چې یو څو خانو ته د خپلې خوښې رنګ ورکړې، نو بیا به شیډینګ څخه استفاده کوئ. مثال زه دا رنګ ورکوم، ګوره فقط یو څو خانې څه رقم شوې؟ رنګ شوې. بل راځو بارډر سټایل ده. بارډر سټایل څه کار کوي؟ که چېرته غواړئ د ټیبل ته بارډر ورکړئ، بیا به راځو بارډر سټایل څخه استفاده کوئ. مثال کوم بارډر نه غواړئ دې بارډرو څخه استفاده کولی. زه ورته نسي دا مې پکار ده. اوس دا وخت ګوره دغه بارډر پوینټر راخلاص و. اوس فقط داسې کلیک ونیسه، داسې کش کې دې خواته یو بارډر ښکارېږي درته که نه ښکارېږي. مثال داسې را کش کې دې خواته یا فقط په خطه کلیک کوه داسې بارډر ورکوي. در معلومیږي؟ اوس دا ډېر نری دی، ته وایسې مثال دا نه را معلومیږي، دا باید زیات وي. نو بیا راځه دلته ډولونه دي، مثال په کوم ډول سره زه ورته نسم دغو ډول سره دي. اوس یې ګوره دغه ډول سو، صحیح سو. خو ته وایسې دا ډېر کوچنی دی، نو بیا سایز ته راسې دلته یې سایز ورته بیخي زیات کوه. اوس ګوره دا سایز یې بیخي ډېر غټ سو. مثال داسې راکش که فقط کلیک کوه، ګوره له کلیک سره درته جوړېږي. صحیح سو. بل ته وایسې رنګ یې تور دی، نو رنګ یې باید څه رقم وي؟ سور یې. نو دلته سور ته انتخاب کوه. مور کلر هم ورته استفاده کولی شي. نور خو په مور کلر باندې سر خلاص ده. مور کلر څه کار کوي؟ د خپلې خوښې رنګ به جوړوي. مثال د خپلې خوښې رنګونه را پیدا کړه. صحیح سو. هغه مې سور درته ویل، نور نه درته وایي. بل زه د دوجه کې بارډر سټایل لرو. دا څه کار کوي؟ راځه دا به دلته بارډر پینټر به غیر فعاله کوي. اوس به دا ټول انتخاب کوي. دا چې کله انتخاب کړو، که چېرته غواړئ چې ټول ټیبل ته دا بارډر سټایل ورکړي، بارډر ته راسه، ګوره انډر بټن لاندې ټاپ برسېره لیفت چپ طرف ته رایټ نو او آل بارډر آوټ سایډ او انسایډ هوریزنټل افقي او انسایډ ورټیکل عمودي. سره هم خلاص ان شاء الله. په دې له وروسته بیا دلته بارډر پوینټر لرو. مثال دومره د پیج نمبر هغه ته د بارډر سټایل ورکړي. مثال دې خواته هم ورکړي، بیا دې باندې فقط کلیک وکړه، داسې راکش کړه. ګوره غواړئ چې مثال دا غیر فعاله کړي، بیرته کلیک وکړه، دا بیرته غیر فعاله شي. مشکل خو نشته. راځو لی اوټ ته. لی اوټ کې زه راځم بیرته دا کنټرول زیډ کوم، بیرته خپل حالت ته راولم. مثال دا ټیبل موږ جوړ کړی ده. اوس راځو که غواړئ چې مثال په دې ټیبل کې یوه خانه دوه خانې سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو طریقې خو زه دې ګورئ فقط داسې لکه ختم چې انتخابو ګوره ټول انتخاب شي که انتخاب نه شي. خو بیا ګورئ دلته سلیکټ لرو. سلیکټ ته راسئ، سلیکټ سیل فقط کومه خانه کې چې ما کلیک کړی هغه راته د یوې خانې ته څه ویل کېږي؟ سیل ویل کېږي. صحیح سو. او دې ته آفرین. او دې ته را ویل کېږي. آفرین. او د راګانو د کلمو مجموعې ته ټیبل ویل کېږي. اوس بیا راځو که چېرته غواړئ چې فقط یو کالم سلیکټ کړئ، په کوم کالم کې داسې کلیک کړئ، سلیکټ کالم باندې کلیک کړه، ګوره یو کالم یې درته سلیکټ کړو. صحیح سو. او که وایسې یوه را راته سلیکټ کړه، بیا راځه دلته راسه، کله چې د را باندې کلیک وکړو دا را انتخاب شو. داسې هم انتخابېږي. ګوره پورته کلیک وکړه، کرسر په دغو شکل سره شو، داسې یو کلیک وکړه انتخاب شو، کالم انتخاب نه شو، داسې پسې کش کړه، ګوره ټول کالمونه انتخابېږي. یا دې خواته کلیک وکړه، ګوره را انتخاب شو، که انتخاب نه شو داسې را کش کړه پسې انتخابېږي. صحیح سو. او که غواړئ چې ټول ټیبل انتخاب کړه، بیا کلیک وکړه، وروسته دلته سلیکټ ټیبل لرو، ګوره ټول ټیبل به انتخاب شي. بله طریقه ګورئ دغه بټن وینئ د وجه کې دا کرسر چې په دغه څلور چار هغه څه مثال ګوره څلور خواوې لرکې یو کلیک وکړه، ګوره ټول ټیبل یې درته انتخاب کړو. له هغه وروسته ګریډ لاین لرو. ګریډ لاین په هغه وخت کار کوي کله چې دا لیک ډیلیټ کړو وروسته یې کاروو. صحیح سو. بل دلته پراپرټیز لرو. زه دلته ورته لیکم مثال دغه اوس د پښتو د فارسي سیده مثال له کومې خوا باید شروع شي؟ درې مثال دلته مضافه ولیکله او دلته ورته لیکم چې مثال څه شی معاش ورته لیکم. همدارنګه مثال اضافه کاري ورته لیکم، اضافه کاري. او دلته مثال ورته لیکم چې شی مجموعه. ښه. اوس دا ټیبل چې دا موږ جوړ کړو، خو دا موږ په پښتو جوړ کړو، خو دا له کومې خوا شروع ده؟ له چاپې خوا شروع ده. نو دا مثال تا جوړ کړی د لاندې نومونه هم کې رسولې ټول بشپړ د وروسته دې ورته فان شو. دا خو ما له چاپې طرف نه جوړ کړو، دا خو باید له ښي طرف نه جوړ وای. نو غواړئ چې فقط دغه چپ طرف چې د ښي طرف ته وړئ، بیا پراپرټیز ته راسئ. ګوره پراپرټیز ته چې راغلی دلته لیفټ ټو رایټ ټو لیفټ
او لیفت ټو رایټ ورته رایټ ټو لیفت ورته انتخاب کوو کېږه. اوس ګوره دا خپله لکه داسې ښکارېږي چې دا د چا پخوا جوړ کړی یعنې له ښي طرفه صحیح شو. که چېرته د انګلیسي له ښي طرفه جوړ کړی فقط هلته څه رقم که لیفت ټو رایټ یې که داسې صحیح شو. بل ډراو ټیبل بیا دلته لرو. که غواړئ چې مثال دلته یو کالم کې اضافه کړئ ډراو ټیبل باندې کلیک وکړه داسې ورته یو کالم مې دلته پکار ده بل مې دلته پکار ده خو ولې داسې راځي دلته موږ په ټیبل ډیزاین کې دغه فارمټ ورته انتخاب کړی دلته ورته راسي ورته دا داسې نری که اوس ګوره داسې راځي کله چې مثال راځي ګوره برابر به اوس دا داسې راکش کړم خو دلته څو دانې جوړ کړو اوس وینئ سر هم خلاص انشاءالله. بیرته راځم دا کنټرول زیډ کوم بیرته خپل حالت ته راوله. اریزر لرو تخته پاک تاسې وایي مثال وایي زه دغه څو خانې ځینې ډیلیټوم اریزر راواخله داسې راکش که ګورئ دا ځای داسې ډیلیټ څو که نه شو ډیلیټ خو دلته یو جالۍ ښکارېږي که نه ښکارېږي یعنې داسې وایي چې دې ځای یو شی ډیلیټ کړی دلته ویو ګریډ لاین اوس کار کوي دا جالۍ ښیي که نه ښیي ورته دا مه راته کوي دا غیر فعاله کړو جالۍ څه شوه ختمه شوه بیرته کلیک وکړئ بیرته به جالۍ درته راولي. دا هم کنټرول زیډ کوم اریزر تاسو مثال تاسو اوس دې به زه تذکرې پورم د هغه به جوړوئ صحیح شو. تاسو وایي دغه ځای کې خو مثال صحیح ده د نومونه او معلومات راغلو خو زه په دغو ځای کې د عکس ځای غواړم نو دا ټیبل څنګه کړم اریزر به راواخلې کله چې راواخلو داسې کش کړئ چې دا ځای ماته د عکس لپاره پکار ده ګوره دا ځای خالي شو که نه شو یوه خانه ګوره کلیک کوه هم داسې درته خالي کوه یوه خانه درته ختموي سر هم خلاصو. اریزر یعنې دومره کار کوي دلته بیخي ډېر زیات کارول کېږي. له هغه وروسته ډیلیټ لرو دا راځم بیرته کنټرول زیډ کوم بیرته خپل حالت ته راولم. اوس راځو له هغه وروسته ډیلیټ لرو. ډیلیټ څه کار کوي دا اریزر چې د غیر فعاله کوي بیرته په دې باندې کلیک وکړه دلته به غیر فعاله شي. دلته مثال ورته لیکم چې دومره 50,000 افغانۍ یې په انګلیسي ورته لیکمه مجموعه چې د مثال 50,000 افغانۍ کېږي او لاندې مثال ورته لیکم د بل نفر 4,000 داسې فقط دا کالم ډکومه او دلته لیکم چې 3,000 صحیح شو. له هغه وروسته دې خواته راځم اوس په اضافه کاري کې هم مثال ورته لیکم چې 400 روپۍ او دې ته لیکم چې 300 روپۍ لاندې ورته لیکم چې مثال 600 روپۍ او معاشو ته مثال راځم د دې ټوټل معاش څومره د دې ورته 4,000 افغانۍ ده او د دې چې د مثال 5,000 افغانۍ ده او د دې چې د 9,000 افغانۍ ده. اوس دغه معاشونه دي ته وایې چې دا 300 کوم د یوه سیل چې د خانه چې ده دا د 300 دا زه ډیلیټوم نو په دې به کلیک وکړې له کلیک څخه وروسته دلته ډیلیټ لرو ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړه. کله د ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړو نو تاسو دا پیغام درکوي ډیلیټ سیل اول چې دا شیپ سیل رایټ کله چې دغه ډیلیټ یې دا د ښي طرف خانه دې څنګه چې ورته را دي چې دغو ځای ته دا د کومه ستر ډیلیټ یې د ښي طرف خانه دې ورته څه رقم شي رامخته وکړي که ګوره چې وکړي کو دا ډیلیټ شوله په جای کومه راغله 4,000 سر هم خلاصو. بیرته راځم کنټرول زیډ کوم بیا راځه ډیلیټ سیل ته ډیلیټ سیل ته کله چې راغلی اوس بیا دلته ورته وایه شیپ سیل اپ داسې ډیلیټ چې دغه د 600 دا د لاندې خانه چې دا د څه رقم چې ور دی ورپورته دی چې دا ورته وکړي که ګوره هغه د 600 ورپورته شول که نه شول ورپورته معلومېږي دې خواته ورته کیندي. بیرته دا کنټرول زیډ کوم بیا چېرته غواړئ چې دا کومه ځای چې ما کلیک کړی فقط دغه را ټوله ډیلیټ کړه ډیلیټ انټر را باندې کلیک وکړه ګوره د 300 را یې څه کړه مکمل ختمه کړه او کوه چې کالم یې ډیلیټوم بیا سیل ته راسه دلته ډیلیټ کالم ورته انتخاب کړه ډیلیټ کالم دې چې ورته انتخاب کړو نو بس دا کالم به ډیلیټ وي ګوره موږ دلته ډیلیټ ورته انتخاب نه کړو دلته ډیلیټ کالم ورته انتخاب کړو کېږه ګوره بس دا کالم یې ډیلیټ کړو ډیلیټ نه کړو دغه کالم او راسې دل دې ځای هم ډیلیټولی شو دا خو ډیلیټ سیل و اوس ورته چې کالم راته ډیلیټ کړه کوم کالم کې کلیک کړی او ورته چې کوم را کې مې کلیک کړی هغه را راته ډیلیټ کړه او کوه چې ټول ټیبل ډیلیټ کړه ټول انتخاب کړه ډیلیټ ټیبل ټول ټیبل انتخاب سر هم خلاص انشاءالله. بل انزرټ اباو لرو مثال تاسو دلته اوس کارمندان رسولی دي په دغو ځای کې اوس دلته د یو کارمند رسولی دلته د بل او دلته د بل خو دا د دوو د اول او د دویم تر مابین یو کارمند پاته نه د رسولی یا نمرې رسوي اول نمره او دریم نمره او څلورم نمره د رسول دوه نمره پاته ده په دې مابین کې غواړئ چې اوس ورسېدې خو نه کېږي چې ټول لرې که مثال انتقال یې کوې ټول لاندې که بېرته له سره ورسوه نو تاسو به داسې چل وکړئ دلته به کلیک وکړئ اوس که غواړئ دا چېرته کلیک کړئ پورته یې ور اضافه کړئ انزرټ اباو باندې کلیک وکړه ګوره پورته یوه خانه اضافه کړه که اضافه نه کړه او که چېرته وایئ چې نه چېرې ما کلیک کړی له هغوی لاندې اضافه کړه انزرټ بلو باندې کلیک وکړه ګوره یوه خانه به لاندې اضافه کړي صحیح شو اجازه است. زه به له هغه وروسته بیا راځو ګوره انزرټ لیفټ لرو او انزرټ رایټ لرو اوس تاسو نوم لیکلی ولادم لیکلی دلته د تخلص
جای فاته ده له نوم څخه دې خوا ته. نو اوس که چېرته غواړئ چې دلته یو بل کالم اضافه کړي کلیک وکړئ له هغه وروسته ښي طرف ته اضافه کړي که چپ طرف ته زه ورته وایم چې انزرټ لیفټ چپ طرف ته یو کالم اضافه کړه. ګوره یو کالم یې چپ طرف ته اضافه کړو که اضافه نه کړو. دا بېرته کنټرول زد کوم په ولد کې کلیک وکړو ورته د دې ښي طرف ته یو کالم اضافه کړه انزرټ رایټ باندې کلیک وکړو. ګوره اوس د ولد ښي طرف ته یو کالم اضافه که اضافه نه کړو. د هغه وروسته مرج سیل لرو. دا څه کار کوي؟ راځه مثال دا بېرته کنټرول زد کوم. دلته اوس ګورئ تاسو غواړئ چې مثال دا د مجموعه خانه دا اوس څو خانې دي؟ درې خانې دي. تاسو وایئ زه ټوله یوه کوم نو تاسو به انتخاب کوئ مرج سیل باندې کلیک وکړئ. ګوره څو خانې شي اوس؟ یوه خانه شوه. اوس دا یوه خانه شوه چې دلته ورته وایئ مابین ته خط راوله. اوس ګوره څومره ښه ښکارېږي. صحیح شو. که چېرته دې غوښتو چې مثال څو دانې خانې سره یو ځای کې انتخابوئ له مرج سیل څخه به استفاده کړئ. دې نه هم کولی شئ ریزر نه هم هغه مابین خط لرې کولی شئ. راځم بېرته دا کنټرول زیډ کوم. اوس بیا دغه خانه چې ده موږ څو خانې وي یوه هم ځینې جوړه کړه درې. اوس که غواړئ چې بېرته دا یوه خانه په څو خانو وویشئ بیا به راځئ سپلټ سیل څخه استفاده کړئ. سپلټ سیل باندې کلیک وکړه. د هغه وروسته ګوره اوس څو خانو یې غواړئ په څو کلم. وعلیکم سلام. دلته ورته وایئ چې په 4 کلم وکېږه. اوس له هغه 3 خانې چې وي اوس څو خانې ځینې جوړه کړه؟ 3 وي یوه هم ځینې جوړه کړه. اوس یوې نه څو جوړه 4 جوړه شوې. صحیح شو. دا هم کنټرول زد کوم. بل سپلټ ټیبل ده. د ټیبل راته مات کړه یعنې 2 ځای که دلته کلیک وکړو ورته دلته یې راته مات کړه. ګوره ټیبل یې 2 ځای کړو که یې نه کړو. بیرته سره یو ځای کوي فقط کنټرول زد پریس که هم خپل حالت ته راځي یا به دلته یې ټیبلو ترمنځ کلیک وکړئ لکه اوس وایي فقط یو ډیلیټ بټن پریس کړئ بیرته به سره یو ځای شي. صحیح شو. بیا راځم ټیبل کې کلیک وکړئ له هغه وروسته لیاوټ ته. لیاوټ ته کله چې راغلی موږ دلته آټو فیټ لرو. آټو فیټ څه کار کوي؟ اوس ګوره په 2 ځای کې دا ماش لیکلی د خانه نوره اضافه ده دا کالم. نو دا هغسې دا باید دومره وایي که نه. نو دا خو اضافه ده. غواړي چې مثال دغه آټو فیټ کې یعنې کوم شی چې مثال یو نوم څومره یې هغومره د کالم هم یې ورسره فیټ دی. بیا به آټو فیټ ته راځي. آټو فیټ کنټینټ باندې کلیک وکړه. ګوره هر څومره چې خط یې هغومره یې کالم ورته جوړ که جوړ نه کړو. خو بیا مثال دلته یو شی اضافه کېږي. مثال راځو دلته ګوره وظیفه ده که نه. زه دلته ورته لیکم چې استاد یا مثال ورته لیکم ټیچر. کله چې خط اضافه کېږي هغه خانه هم ورته اضافه کېږي. هلته ګوره شابه شي ښه. له هغه وروسته بیا راځو دلته چې دا آټو فیټ وینډو دغه د رولر یعنې خطکش یې د صفحې په اندازه یې کرته. دا خو هغه د خپل نوم په هغه کوله که نه. آټو فیټ ورته کلیک اوس ګوره بېرته دا د صفحې په اندازه کړه که یې نه کړه. خو بیا اوس ګوره په دوی کې لیکنه کوم. مثال راځم ولد ته راځم دلته ورته لیکم چې خالد خان ورته لیکم. صحیح ده دا مې ولیکو. اوس دا لیکنه څه سوه؟ لاندې راښکته کېږي که نه. که وایي چې نه لاندې دې نه راښکته کېږي نو بیا دلته راشه ګوره آټو فیټ ته چې راغلی فکسډ کالمیت ورته انتخاب کړه. اوس ګوره چې لیکنه لیکي څه رقم مثال دلته راځم ګوره چې لیکنه اوس لیکې اوس لاندې راځي نو تاسو به دلته راشئ دلته فکسډ کالم ورته انتخاب کړئ. له هغه وروسته به داسې مخ ته ځئ. کنټرول زد او دا هم مثال مکمل ټیبل ختموم. یو بل ټیبل به جوړ کړو. ټیبل ډېر سره خراب شو. ټیبل ډیلیټ انزرټ ټیبل دا اضافه شو. اوس ګورئ زه مثال دلته ورته لیکم نیم که نه. له هغه وروسته بیا ورته لیکم چې مثال فادر نیم. اوس دا کالم چې خط لیکم ګوره کومې خواته راځي لاندې راځي که نه راځي. نو ته به راشې دلته ورته انتخاب کړه چې آټو فیټ فکسډ ویت کالم ویت ورته انتخاب کړه. له هغه وروسته کله چې ته لیکنه لیکې هغه به داسې مخ ته ځي. بیا هم نه ځي. دلته کلیک وکړه. له هغه وروسته مثال دلته ورته چې کالمیت ښه نه پوهېږم چې ولې کار نه کوي. تاسو کمپیوټر کې کار کوي. صحیح ده. فقط داسې کوي. اوس ګوره دا لیکنه چې موږ لیکو کومې خواته ځي چې اضافه کېږي لاندې راځي. که چېرته دلته فکسډ کالم ورته انتخاب کړي نو داسې مخ ته ځي پسې. صحیح شو. بل راځو دا بیرته کنټرول زد کوم خپل حالت ته راولم. که غواړئ چې مثال یو کالم یوه راسې د څه رقم کې غټ او کوچنی کې اول به تاسو راسې کرسر چې په دغو شکل سره سو در معلومېږي کلیک به ونیسئ داسې کش کې ګوره غټ شو که غټ نه سو. بیرته کنټرول زد کوم. که غواړئ چې کالم غټ کې بیا به کالم هم په دغو شکل سره ګوره داسې سو داسې کش کې یو خطا غټ شو که غټ نه سو. دا هم کنټرول زد کوم. له دې طریقې هم کولی شئ او دلته له دې ځای هم کولی شئ. مثال ورټیکل یې څومره غواړئ ګوره کلیک کوه ګوره غټېږي درته او بیرته کولی شئ مثال کوچنی هم کې او عمودي څومره افقي څومره غواړئ چې مثال غټ شي بیرته کولی شئ مثال کوچنی او ډکه کې. بله دلته ډسټریبیوټ را او ډسټریبیوټ کالم دی. دا څه کار کوي؟ اوس دا یو کالم چې دی مثال راځم داسې ورته کوچنی کومه
او بل کالم هم په دې شکل سره کوچنی کوم او راګانې هم په دغه شکل سره یوه کوچنۍ بله غټه مثال دا رقم دا نورې هم داسې غټوم او کوچنۍ کوم صحیح ده. اوس دا راګانې ټولې غیر منظمې دي که نه دي منظمې یوه کوچنۍ بله غټه داسې غیر منظمې ته غواړې چې مثال دا منظمې کې فقط داسې یوه را ورته یو کالم انتخاب کړه له هغه وروسته دلته ډسټریبیوټ رو لرو په دې باندې کلیک وکړه بخښنې سره دلته به را داسې ورته انتخاب کړي ځکه را ده را به ورته انتخاب کړي له هغه وروسته ډسټریبیوټ را باندې کلیک وکړئ you must select multiple را دا ورته انتخابوم دا مې چې انتخاب کړل له هغه وروسته سلیکټ را باندې کلیک وکړئ ګوره ټولې راګانې یو رقم کړې که نه کړې یو رقم موږ تر اوسه کالم څه رقم انتخاب کړی بل ډسټریبیوټ کالم لرو دې ته به هم ټول ټیبل انتخابوي اوس ګوره ټول ټیبل انتخاب د ډسټریبیوټ کالم مثال دا کالم یو څه کوچنی ده دا نور غټ دی ډسټریبیوټ کالم باندې کلیک وکړه اوس به ګوره ټول یو رقم سره زه دې باندې کلیک وکړه ګوره ټول یو رقم سول که نه سول له هغه وروسته بیا په دغه ځای کې مثال دا خط اوس چیرې لیکل سوی نیم پورته چپ طرف ته پورته ځکه دلته چی ورته انتخاب ده ټاپ لیفت که غواړې چې مثال نه ټاپ سنټر در راسي دا ورته انتخاب کړه ټاپ سنټر سو او که ورته واسې ټاپ رایټ ښي طرف ته راځي او که ورته واسې نه سنټر الاین سنټر مابین ته برسه هم هوریزنټل هم ورټیکل نو مثال دلته ګوره درته واسې بټن لیفت بټن سنټر بټن رایټ هر یو هم چې ورته انتخابو تر ټولو زیات چې ده د الاین سنټر استفاده کیږي صحیح سو بل ډایرکشن ده دې ځای کې هم چې ډېره توجه وي مثال ازریانې دي یا هم مثال ازریانې دا اوس دلته کورس کې مثال ازریانې جوړوي په دې کې دا شنبه یک شنبه دا سرچپه داسې پورته لیکلې یا مثال د تذکرو پر مخ کې هم کېدلې ژبه سرچپه لیکل سوي نو که غواړې چې مثال یو شی داسې پورته ولیکل سي یا هم له پورته خوا نه لاندې راولیکل سي دا به ورته انتخاب کړي یا کلیک یې وکړه نو دلته ټکسټ ډایرکشن لرو یو وارې کلیک وکړه اوس ګوره له پورته خوا رانوشته سو که نوشته نه سو اوس ورته واسې نه بیا کلیک وکړه اوس به له کې نه داسې ورنوشته سي او که چېرته مثال بیا کلیک وکړي بیرته به خپل حالت ته راسي سر هم خلاص و دې ځای کې ډېر مشکلات شاګردانو ته پیدا کړي بل راځو بیرته دا ورته وایم چې څنګه که ټاپ لیفټ که دلته مثال نوم لیکلی دومره اوس دومره نیم مې لیکلی نیم مې لیکلی اس ډي مې ورکړه که نه دا ډي څه سو لاندې راکړه ځکه چې هلته پورته نه جایږي دلته که ورته وګورو جای سته ګوره دې خواته وګوره هم جای سته دې خواته هم سته خو نه جایږي نو که غواړې چې مثال د دغه د سل مارجین ورته برابره کې بیا به سل مارجین ته راځي سل مارجین ته سره له ټاپ اوس څومره ده نو دلته ګوره سته نه بیخته هم نه سته لاندې ول دومره ښکارېږي ځکه چې خط دلته لاندې راسي بیا ماتېږي صحیح سو او لیفت طرف ته ګوره څومره ده 0.8 او چپ طرف ښي طرف ته هم دومره ده نو دې خواته ځکه فاصله سه دلته موږ څومره فاصله ورته تعین کړې 0.8 نو ته به دا ورته انتخاب کړي چې مثال دا ورته کمه که کله چې مثال ورته کمه که دا هم ورته 0 کومه دا هم ورته 0 که دا ورته اوکې که اوس ګوره هغه ډي هم ور پورته سو که پورته نه سو اوس بله ډي هم ورسره جایږي سر هم خلاص و نو که غواړې چې د یوې سیل اندازه کمه کړي بیا باید دې څخه استفاده کړو مشکل خو نشته ښه بل دلته الاود سپیسینګ لرو هغه بعضې لکه چې درته وښیم که غواړې چې مثال له دغو کوم هغه دې جوړ کړی ده دغه ټیبل دې نه یو چوکاټ جوړ کړي نو بیا به دې باندې کلیک وکړې کله چې کلیک ټیبل به انتخاب کړې انتخاب نه دلته راسه لاین سپیسینګ ورکړه اوس ګوره داسې لاین سپیسینګ څومره غواړې زه مثال دومره ورته انتخاب کوو کېږه اوس ګوره په دغه ټیبل کې داسې خانه خانه موږ ته جوړ کړو که جوړ نه کړو دا رقم شي راځي دا رقم مثال خبره ګوره کیبورډ هغسې واخلئ هغه ټاپې سې واخلئ هغه رقم سر خو خلاص انشاءالله نو هغه تاسو خپله ورته تعینولی سئ ګوره بیرته ورته راسې نه راته کم یې که بیخي یو یې که مثال ګوره راځه ورته مثال 5 یې که 4 یې که اوکې یې که اوس ګوره بیخي کم سو صحیح سو له هغه وروسته سورت لرو سورت ډیر مهم ده راځم اخري ته ورته راګرځم صحیح سو دلته ریپیټ هیډر را لرو زه به دا ټیبل بیا راواخلم دا به ټول ډیلیټ کړم صحیح سو راځم ټیبل ته راځم نه دا مې نو خلاصو او بل یو خبر په انزرټ دلته پاته سو انزرټ ټیبل کې دغه شیان پاته سو ګوره ارټیفیکټس کالم ویت ارټیفیکټ ټو کنټینټ ارټیفیکټ ټو وینډو دا درې شیان هم دا اوس ویل که مه نه ویل مثال ګوره زه ورته وایم چې 6 کالمه راته جوړ کړه او دلته ورته وایم چې څو راګانې 300 راګانې راته جوړ کړه دا هم ورته وکي که دا اوس وکي سو اوس ګوره دلته لیاوټ ته کله چې راغلی دا درې شیان څه دي ارټیفیکټ کنټینیو ارټیفیکټ وینډو فکسډ کالم ویت
دلته هم دغه درې شیان دي. ګوره انزر ته کله چې راغلی دلته مثال انزر ټیبل ته راځم دا درې شیان دغه شیان هماغه کار کوي. دا اوس مې درته کار کړو. یو ریممبر اوس وایي اوس ورته راګرځم. صحیح شو. مثال ما دا ټیبل جوړ کړو دې ته مثال ورته لیکم چې نو یعنې ډي نمبر او دلته ورته لیکم چې مثال نیم دلته ورته لیکم چې فادر نیم او مثال دلته ورته لیکم پوسټ یعنې وظیفه او دلته ورته لیکم سالري سالري معاش او ټوټل ورته لیکم. صحیح شو. ټوټل. اوس دا ته مثال یو فارمټ هم ورکوم. راځم انزه هم مینو ته مثال په کوم هغه سره ورته په ټایم نیو رومان دی او دا هم ورته انټر که دا بولډ که او په دې رنګ سره دی. صحیح شو. او سنټر دی همې. اوس دلته خو ټول ته معلومیږي چې دا څه ده. د ډي نمبر ده د نوم ده د پلار نوم ده د پوسټ ده د سالري ټوټل ده. خو ته مثال دا نومونه اوس راغلو تر اخره پورې دغه صفحې ته راغلو. په دې صفحه کې اوس تاسو ته معلومیږي چې دا مثال تاسو ته معلومیږي خو یو سړی غلطیږي چې اوس دا د نوم که د پلار د نوم یا مثال دغه د پوسټ که د وظیفې د معاش وه د څه نه معلومیږي. نو که غواړئ چې مثال په دې ټولو صفحو کې دا تکرار سي یوه طریقه خو دا ده چې تاسو کافي پیسټ کوئ. دا انتخاب کوئ. ګورئ ټول چې انتخاب کړو کنټرول سي کله چې کنټرول سي له هغه وروسته دلته لاندې راسي دلته ورته څه کوئ کنټرول وي. خو دلته پیسټ څو خو بیا که یو وخت ته غواړې چې دې کې تغیرات راولې په هر یو کې باید ځان ته راولې. نو نه دې طریقې څخه به استفاده نه کوئ. کنټرول زیډ کوم بیرته خپل حالت ته دلته راځم په دې به کلیک وکړئ له هغه وروسته لی اوټ دلته ریپیټ هیډر را لرو په دې باندې کلیک وکړه یو کلیک داسې وکړو اوس ګوره راځه لاندې راځه په ټولو کې تکرار ده که نه ده تکراره دلته هم تکرار ده بلې صفحې ته راسه هغه هم تکرار ده په بله صفحه کې هم څومره صفحې په ټولو کې تکرار. صحیح شو. اوس که غواړې چې په دې کې تغیرات راولې مثال ټول مې انتخاب کړو ډیزاین ته راسه ورته شیډینګ دې ته یو رنګ ورکړه. څنګه رنګ مثال زه دا رنګ ورته انتخابوم رنګ مې ورته انتخاب کړو اوس دې یو ته مې رنګ ورکړو لاندې راځه ټولو ته به رنګ ورکړه څه خپله. صحیح شو. څنګه آفرین کوي کاپي پیسټ کوي په هغو کې بیا ځان ته بل کنورټ ټو ټکس دلته ګورئ په انزټ کې چې درلودو په ټیبل کې دلته هم کنورټ ټکس ټو ټیبل لرو دلته سیده بیا ټیبل چې تړئ خط تړئ. صحیح شو. سورت او فارمولا بل چې پاتې شول په دې کې به سبا وږي فارمولا او په دې ټولو کې مشکل خو نه تر دې ښه تاسو به اوس څه شي جوړ کړئ فورم حاضري